او غصه شم په تخنیږم د ناکامه په خندا شم او انګار په بعضې وخت کې داسې ځای له ګوتې راوړي سټیج باندې صادق صاحب اقبال شاکر صاحب نظیر یوسفزی صاحب او ارشد جان شاکر صاحب نور جنت ګل عادل صاحب امیر زمان ملنګ صاحب او دا ټول کم کسان چې مخې ته ناست ټولو ته په خیر علي وایم او د تیمور فاتح خلیله په دې دومره ښه پروګرام باندې مبارکي ورکوم او وخت لږ د یو درې شعر اول وایم چې هغه خیرې خو د شل ځله راپسې ولګي او چې د جانان په شونډو راشي په ما ښې ولګي هغه خیرې خو د شل ځله راپسې ولګي او چې د جانان په شونډو راشي په ما ښې ولګي زړه ستړی مه وایه کوه د محبت خبرې او مړې بس پرېږده او په تو په دې لانجې ولګي او لکه چې پټ په لولکو شي د سپرلو ګلونه او چې اننګو ته د ریشه د لوپټې ولګي او دا یې وخت طرف بخښنه غواړم چې اوربل له ګوتې راوړي او کمسی له ګوتې راوړي اوربل له ګوتې راوړي او کمسی له ګوتې راوړي په ټوقو کې په چل ول کې کوږی له ګوتې راوړي او غصه شم خو تخنیږم د ناکامه په خندا شم او انګار په بعضې وخت کې داسې ځای له ګوتې راوړي دا خیر ډېر پکې داسې دغه ملګري ناست نو صادق صاحب زه به یې ولسي غونډه کې نظم ووایم هغه خو چې ازغې مې نه لګي د ګل په خوا کې او ښکلي مې بدې شي د بل په خوا کې سر پې لګوم چېرته مې ونیچي چې یو ځل پې پرتې دي د سنګل په خوا کې او دا د ماښام تیاره کې ستورې ښکاري که دا یې خال دی د اوربل په خوا کې دا تله راتله مې نور د مخې نه شي او تمبو لګوم ورته د اسټل په خوا کې نو ما وی راځه مړه چې چیخ اوس کو یوازې ناسو د سیکل په خوا کې نو انګار دننه ده به بار ته زور کو سمه غویمه و د هوټل په خوا کې ما خو وی ولسي غونډه نظم وایم په دغه باندې خو دلته د ملګري بل نظم یادوي اما دا نظم وی چېرې زمونږ په دې ځایونو کې خلک دا پیاز ډېر زیات کړي که نو په هغه یو کال ډېر ارزان شوي نو په هغې ما یو نظم لیکلی و او هغه پیاز ډېر ارزان نو یو بابا ورته د شپې ملاس هغه ساتلو نو چا ورته بابا پیاز خو ارزان دی او ته ساتې نو هغه ویاسې نه څوک به راته د شپې نور وانړوي که نه وي ځکه یې ساتم نو په هغې باندې ما یو نظم لیکلی چې هر چا به وي تا څومره دي کرلي ما خو دونه ویله یې توبهګار کړه نور د پیازو د کرونه په شل جریب ځمکه کې جریب نه و غنم او کرل به یې په پیاز ځان به یې اړو په غمو ایستلې د سخت کالیدار سړي نه دم او څه خلک خو یې لږ شانسۍ ومږل ښه سمو نو په دویمه ورځ به سپری وتاوېدل به د پټون او پنځو میاشتو کې څوک هم وزګار نه و د مسالو نه ایله یې توبهګار کړ نور د پیازو د کرونه په دومره پیمانه چا پیاز کرلي داسې نه وو خو دومره یې په شوق سنبال کړي داسې نه وو پټي په اجارو یې ګران نیولي داسې نه وو سیلاب او زلزلو خلک ځپلي داسې نه وو روان وي زنګېدلې پته لګي د تلونه او خدای خبر که دا سودا یوځي د مزغونه ایله یې توبهګار کړ نور د پیازو د کرونه او په سوچ کې هر سړی بس د خپل ځان سره په شر وي 15 رکعته وکړي اکثر مونځ د مازدیګر وي په کټ کې الټه پروت وي د کټ لنګې ته یې سر وي او بالښت یې لاندې پرېوځي خدای ته ناخبر وي نو وخي په ځمکه کرښې وایي 1 2 او اکثر به اتیا منفي کې خطا کې د شپېتونه ویله یې توبهګار کړ نور د پیازو د کرونه او یو مننه یو څو کسان یې هلته هسپتال ته وراوړي 2-3 پکې بېهوشه څه کټ پورې تړلي نو ډاکټر ته تپوس وکړو دا ګرمۍ دي خراب کړي هغوی وي جي دا بچ دی خو غرمو ته پیاز وخلي نو ډاکټر ووي خبر شوم د دوی د بیمارو نه 8 کاله پرهیز به کوي بالکل د سبزو نه ویله یې توبهګار کړ نور د پیازو د کرونه او په خوب کې به یو چغه کړه چې دا بوجۍ وړه ده دا بله راته 30 کاري 28 نه اوږده ده په دغه یو بنډل کې دا یو بوجۍ زړه ده او ښکاره پته یې لګي چې جدا شانته مارکه ده نو په خوب کې به یې ګډې وړي ووتې د خولو نه او بالښت په یې په لیشتو کې وي دا بوجۍ د دونه ویله یې توبهګار کړ نور د پیازو د کرونه او په هره منډۍ کې به د پیازو اټالې وي په منځ کې به ولاړې د پنجاب غټې ټریلې وي
یو څو بوجې سیرلې لاوارثه شان پرتې وي او راغستې باباګانو پکې یو بل ته قیسې وي یو پیاز یادول بل سر ټکوو د خټکونه او د دریم به اواز وکړو مام توبه کړه د ټینډونه ایلی توبهګار کړه نور د پیازو د کرونه او چې کم میپل ته ورشي نو په پیازو تبصره ده د دغه غوټه د غټه د پلاني هغه وړه ده چې کم میپل ته ورشي نو په پیازو تبصره ده د دغه غوټه د غټه د پلاني هغه وړه ده تخمونه دواړه یو دي خو خبره عجیبه ده او د یو د لږه خړه ده او د بل لا تکه سره ده نو دا باس دی چې شورو دی بس د میاشتو د وونه او لا نوره دا خبره به ډنګېږي پسې سونه او ایله یې توبهګار کړه نور د پیازو د کرونه چې کم مې پل ته ورشي نو په پیازو تبصره ده او د ده غوټه د غټه د پلاني هغه وړه ده تخمونه دواړه یو دي خو خبره عجیبه ده او د یو دا لږه خړه ده او د بل دا تکه سره ده نو دا باس دی چې شورو دی بس د میاشتو د وونه او لا نوره دا خبره به ډنګېږي پسې سونه او ایله یې توبهګار کړه نور د پیازو د کرونه او اخیری بند چې ښکاره پته یې لګي چې ورګډې په سودا کو اثر د لیونتوب یې پکې رو را پیدا کو سپیازو وخلې سي نور خم ځان تبا کو سورړ وګوره سر علي محمد پکې کټا کو نو اوس پیاز به بچ کوي که سر ساتي و د غرمون او مازغې کنیکشن اخلي د نور د پلوشونه ایله یې توبهګار کړه نور د پیازو د کرونه